سلامونه نیکې احترامات د وصال میډیا د ټولنیزو پاڼو لیدونکو کتونکو تاسو ته سلامونه نیکې احترامات وړاندې کوم. امید چې روغ او جوړ به وئ. د هیوادوالو نن نظرونه به په دې خپرونه کې اخلو ځکه سبا افغانستان به د زیمبابوې پر وړاندې خپل لومړی 500 ورځه لوبه ترسره کوي. د هیوادوالو نن نظرونه اخلو، زموږ ملتیا وکوي. بیا ستړي مه شئ، دلته د حاجي صاحب نظر به واخلو. حاجي صاحب ستړي مه شئ، سلامونه. ماشي تاسو ټولو نه مننه چې دغه سره راوړم. خیر اوسئ، ډېره زیاته مننه. تاسو هم که خپل لنډ نظر را سره شریک کړئ. د افغانستان او د زیمبابوې پر وړاندې لوبه لري، نو د دې په اړه که راته ووایئ چې سبا لوبه به افغانستان وګټي او که زیمبابوې؟ یاره انشاءالله تعالی الله چې ورسره عمل وي که نه افغانستان به وګټي و چې ښه فیلدینگ وکړي، ښه بال وکړي، انشاءالله تعالی چې افغانستان. نظر شما فردا افغانستان همراه تیم زیمبابوی مسابقه داره. به نظر شما افغانستان این خواهد برد و یا زیمبابوی؟ افغانستان به نظر شما مسابقه افغانستان خواهد برد؟ افغانستان میبره 100%. به نظر شما افغانستان یک تیم بسیار مستحکم است، خوب تیم خوب است. بله ها. بسیار تشکر. نظر شما چی از این باره؟ نه افغانستان خو قبول است که میبره واقعیتشم. یعنی تیم افغانستان این بر رضا خود میکنه. نظر شما نمیگیریم؟ میبره افغانستان. افغانستان به دغه لوبه ګټي. ډیره زیاته مننه کوم. کرکټ مینوالو سره ولاړې د دوی نظر به وپوښتو چې د دوی نظر سره افغانستان او زیمبابوې پر وړاندې چې کومه لوبه لري سبا ته. ستړي مه شئ. وعلیکم السلام، خیر اوسئ. تاسو نظر سره سبانۍ لوبه دپاره ځکه افغانستان او زیمبابوې سره لوبه لري سبا ته، تاسو په نظر افغانستان به دغه لوبه په خپل ګټه پای ته ورسوي او که زیمبابوې؟ ولا نو څوک چې ښه دغه وکړي نو زه وایم چې افغانستان به وګټي. تاسو ته سلامونه. ورور خیر جوړې انشاءالله الله نه چې امید لرو چې افغانستان یې ګټي، بیا ګټي. زیمبابوې ښه شی هم نه دی، څه چې الله وکړي زیمبابوې هم نشي کولی، او بیا هم انشاءالله افغانستان نه مبارکي کوو چې انشاءالله افغانستان ګټي او بیا ګټي له خیره. تاسو نه ډېر زیاته ونه تاسو نظر څه دی؟ انشاءالله افغانستان ګټي، څنګه چې پخوا هم زیمبابوې نه ډېر ګټه که نه، اوس به هم ګټي، بیا هم ورنه وګټو انشاءالله چې معلوم به شي چې څه کېږي. توکل په خدای نو. تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم. که نن نظر را سره شریکه کوي سبا ته افغانستان د زیمبابوې پر وړاندې به لومړی 500 ورځه لوبه ترسره کوي. تاسو په نظر دغه لوبې لړۍ به افغانستان وګټي او که زیمبابوې؟ انشاءالله د الله په امید سره چې افغانستان به ګټي. تاسو په نظر افغانستان دغه لوبه به خپل ګټه پای ته رسوي؟ بر شما سلام. السلام علیکم. خوب هستید؟ بخیر هستید؟ خوب است. ډېره زیاته مننه. تاسو نه تاسو سلام. سلام علیکم بدر، خوب است؟ بخیر است. بسیار زیاد تشکر از شما. فردا افغانستان با میزبانی زیمبابوی مسابقه برگزار میکنه، مسابقات 50 اوره کرکت. به نظر شما فردا این مسابقه افغانستان خواهد برد و یا زیمبابوی؟ حالا چی بگم، من بازی رو تعقیب میکنم. در بازی اول افغانستان کمی ضعیف شروع کرد، اگرچه بازی را به تفاوت خیلی کمی باخت. در بازی های 50 اوره فکر میکنم افغانستان خیلی بهتر میدرخشه، به خاطر اینکه ما بتسمن های خیلی با تجربه داریم، مثل رحمت شاه که 50 اوره بازی میکنه، تا جایی خبر دارم ابراهیم هم در ترکیب وجود داره است و بازی میکنه دیگه. الحمدلله با بودن دو بتسمن با حوصله، البته خیلی با حوصله ما انشالله بتونیم 50 اوره خوب بازی کنیم و امید موفقیت. بسیار زیاد تشکر از شما. نظر شما را بگیرید. بسیار زیاد تشکر. نظرم هم البته زیاد تعقیب هم نمیکنم، نیستم در صفحات مجازی هم، ولی خب با بازیکنهای خودم اولا افتخار میکنیم، افتخار وطن ما هستند، در هر رشته‌ای که باشن ما برشان افتخار میکنیم و امید موفقیت داریم برای تمام بازیکنهای افغانستان. تیم ملی کرکت ما شناخته شده است، بعد قهرمانای وطن ما هستند. ما اصلا کدام نظری نداریم که خدای نخواسته بگیم او ببازن یا چیز. ما خوشحال میشیم ببرن، ما اصلا اگر تعقیب هم نمیکنیم، نیستیم در راستان، ولی امی یک شور و شوقی که در بین وطندارای ما میبینیم، در بین ملت ما میبینیم، از هر چیزی که باشه ما خوشحال میشیم، قلبا خوشحال میشیم و بردشان همیشه خوشحالی کردیم و تبریک گفتیم. بازم انشالله به امید پیروزی و موفقیتشان خدا کنه که سربلند برگردن به وطن ما و موفق باشن. راغلیو د سره کسې کارتینو سیمې ته او د هیوادوالو لنډ نظر مو واخیسته د افغانستان او زیمبابوې د لوبډلو ترمنځ به سبا ته د ونډې یا یو ورځنیو لوبې لړۍ به پیل کېږي، لومړی سیریز به ترسره کېږي. له دوی لنډ نظرونه مو واخیستل. زموږ خپرونه همدلته پای ته رسېږي. تر بل خپرونې ښې چارې او د وصال میډیا ټولنیز پاڼه ځان سره سبسکرایب کړئ، فالو کړئ، زموږ ملتیا وکړئ. ډېره زیاته مننه.